چارواکي وایي که د سپین بولدک چمن دروازه خلاصه نشي انار به خوسا شي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ پام وکړئ تازه مهم خبر ته. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالبقي بینا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لریو پر مخ ژر پراننیستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر تاوان وکړي. د فرانس پریس په وینا ښاغلي بینا ویلي چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د کرښې د غاړې ته باندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40,000 نه تر 50,000 ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر هیوادونو ته صادرېدل. بینا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لریو ته ژر له کرښې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو په دغه انار یا خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران وي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک چمن دروازه تړل کیږي، بلکې له دې مخکې هم ډیر ځلې د دغه ستونزې تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو د میوو وخت را رسیدلی دغه پوله تړل شوې او خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښې چارې.